سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته بلوچستان کې وسلوالو د پاکستان د اف سی ځواکونو پر کیمپ برید کړی او پکې 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان خراسان ډایري رسنۍ راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په بلوچستان د کلات ولسوالۍ په منګو چره سیمه کې وسلوالو د پاکستان اف سی ځواکونو پر کیمپ برید کړی دی دغه رسنۍ پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه برید له امله د کوټې کراچۍ لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې او په لاره کې د امنیتي ځواکونو پلټنې روانې دي راپورونه وایي چې په دغه برید کې تر 15 زیاتو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دغه برید مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ BLA آزاد په غاړه اخیستی دی د دغه برید په اړه ویل کېږي چې له 2013 کال را په دې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ ترمنځ خپل میانځي اختلافونو وروسته ستره برید دی چې دغه ډله یې ترسره کوي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر نور هم زیات شي تر اوسه د دغه برید په اړه د پاکستان حکومت رسنیو ته څه نه دي ویلي په یو بل خبر کې اورئ چې کابل کې سرینا هوټل چې د لوړپوړو کورنیو او بهرنیو میلمانو کوربهتوب یې کاوه افغانستان کې خپله فعالیت بند کړ افغانستان کې د سرینا هوټل د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې سر له نن څخه شنبه د سلواغې 14 افغانستان کې خپل خدماتونه او فعالیتونه دروي دغه هوټل د خپلو فعالیتونو د ادارېدو لامل نه دی څرګند کړی خو ویلي دي چې په نورو 9 هیوادونو کې به خپله خدماتو ته دوام ورکړي کابل سرینا هوټل چې د لوړپوړو نړیوالو کورنیو چارواکو او مهمو مسافرو کوربه و او دا یو شمېر نړیوالو بنسټونو دفترونه هم پکې و له نږدې 2 لسیزو فعالیت وروسته خپل خدماتونه بندوي د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي